د سویلي ولایت کندهار اوسیدونکي وایي په تیر حکومت کې داسې اداره نه وه چې فساد پکښې نه ترسره کېدی. دوی وایي په دولتي ادارو کې له مقررې نیولې بیا ترې وادي کار پرې ټولې چارې د فساد په واسطه ترسره کېدلې. د کندهار اوسیدونکي وایي د طالبانو په راتګ سره اوس د تیر حکومت د پراخ فساد مخه نیول سوې او لا هم په دې برخه کې کار روان دی. لکه څنګه چې وګورو د تیر په څیر باندې چې تیر حکومت کې ځوان کدرونه به او هغه شخصیتونه چې په ډېر زیات بااستعداده وو چې فارغ به شو د ښوونځیو څخه نور کوم اداراتو ته به چې لاړ لومړۍ غوښتنه به هغه څخه د فساد کېده، رشوت به ورڅخه کېدله چې دومره معنا بس تعین شوی بس به چې اعلان کړی و هغې دپاره یو معیار د پیسو ټاکلی چې دومره پیسو باندې دغه بس خرڅېږي، دویم بس او درېیم هر خپل قیمت لرلو. نو اوس چې فلحال وګورو د پخوا پرتله باندې ځوانان چې دي خپل بسونه په خپل استعداد باندې ځي. نو درته وایم د فساد انشاءالله کچه بیخي کمه سوې ده، 90% 98% انشاءالله کمیږي، د کمبود په حالت کې ده، بیخي ختمه ده. د کندهار ولایت یو بل تن اوسیدونکي بیا وایي چې تیر حکومت د پراخ فساد له امله نسکور سو چې خلکو یې له همدې امله له ملاتړ څخه لاس واخیست. فساد په تیر حکومت کې شتون درلوده، په زیاته کچه فساد شتون درلوده. همدا یو علت و چې د فساد علت و چې د 20 کلنه دوره نسکوره شوله. زما د سترګو لیدلی حال فساد کې د الکترونیکو تذکرو کې و چې خلک به ثبتنام به یې کول، هغو ته به وخت نه ورکول کېدل او که چا به پیسې یا شناخت به درلوده هغه به زر هغه کار به خلاصېدله. نو اسلامي امارات الحمدلله دا خو د دین علما دي، د دین ستنې دي، انشاءالله د فساد مخه یې نیولې ده او نیسي به. د کندهار ولایت د اوسیدونکو په خبره د دغه ولایت ښاروالي مستوفیت او ګمرک هغه ادارې وي چې په تیر حکومت کې په پراخ کچه فساد پکښې ترسره کېدی، خو د اسلامي امارت په راتګ سره تر زیاته مخه نیول سوې ده.